سلامونه دوستانو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ یو ځل بیا له میراج خان سکلز یوټیوب چینل ستاسو په خدمت کې یم په نن ویډیو کې به انشاءالله موږ تاسو یو کمپنۍ جوین کوو چې د دې کمپنۍ په جوین کېدو سره به موږ تاسو ته ورځنی او میاشتنی ګټه راکول کوي که موږ تاسو مارکیټینګ ورته کړو خو لا ښه خبره ده دغه کمپنۍ اوتر سپورټ په نامه کمپنۍ ده په دې کې موږ تاسو ته ورځنی ګټه هم راکول کېږي میاشتنی ګټه همدارنګه مارکیټینګ له لارې کوم کار کړو د هغې ګټه هم موږ تاسو ته راکول کېږي او بله ښه خبره په دې کې دا ده چې په $11 باندې موږ کولی شو په دې کې اکاونټ فعاله کړو او موږ تاسو ورځنی ګټه میاشتنی ګټه د هر څه ترلاسه کړو نو راځو په دغه ویډیو کې تاسو ته مکمله طریقه درښیم چې په اوتر سپورټ په کمپنۍ کې به په اوتر سپورټ کمپنۍ کې به موږ تاسو څنګه اکاونټ جوړو څنګه پیکج فعالو څنګه به ورځنی ګټه ترې اخلو څنګه به له دې څخه موږ تاسو ویډرا کوو د هر څه نه مخکې تاسو سره ټرسټ ویلټ جوړول مهم دي چې ټرسټ ویلټ هغه کسان چې ټرسټ ویلټ جوړولو نه پوهیږي دغه بټوه چې په دې نه پوهیږي هغو دپاره ما ویډیو په ډسکرپشن کې مې یو لینک پرېښی دغه ویډیو وګورئ انشاءالله د ټرسټ ویلټ جوړولو ویډیو ده که بیا هم چاته نه زما وټساپ ته میسج وکړئ انشاءالله زه به تاسو ته ځواب درکړم او د ټرسټ ویلټ جوړولو ویډیو به هم تاسو ته ولېږم او په همدې یوټیوب چینل کې هم شته دی تاسو سره مهمه دا ده چې باید تاسو سره لس BUSD شتون ولري څه شو لس BUSD دا وینئ بي پي شل لس BUSD او د 0.10 سنټو یا 0.50 سنټو اندازه BNB باید تاسو سره شتون ولري صحیح شو څنګه کولی شو له بینانس څخه BUSD موږ تاسو خپل ټرسټ ویلټ ته راولو ګوره کله چې تاسو لاندې راغلی دلته ټوکن دی صحیح شو ایډ ټوکن کې بلته تاسو ورته ولیکئ BUSD صحیح شو BUSD به ورته ولیکئ او دغه به تاسو له ځان سره آن کړئ صحیح شو چې کله دا تاسو آن کړه په دې باندې به کلیک کړئ په دې کې به تاسو دغه ریسیو ادرس راواخلئ دا ریسیو وینئ د ریسیو باندې به کلیک وکړئ او دلته به ځای کاپي ده صحیح شو دا به تاسو په دغه شکل کاپي کړئ تاسو به راشئ خپل بینانس ته په بینانس کې به تاسو سپاټ ویلټ ته USDT راولېږئ صحیح شو USDT تاسو به راشئ په USDT باندې به کلیک وکړئ چې کله په USDT باندې کلیک وکړو دلته په ټریډ باندې کلیک وکړئ صحیح شو په ټریډ باندې چې کله کلیک وکړو تاسو به دغه خپل USDT واړوئ چیرته شي ته BUSD ته به واړوئ صحیح شو BUSD ته لکه موږ مثال دغه ته اړو صحیح شو ګورئ دغه BUSD ته اړو صحیح شو دا BUSD وینئ دغه زیړه BUSD ته اړو صحیح شو هلته به تاسو خپل بینانس ته راشئ چې کله په دلته به تاسو په USDT باندې کلیک وکړئ په USDT چې کلیک وکړئ په ټریډ باندې کلیک وکړئ چې په ټریډ کلیک دلته کنورټ راځي په کنورټ باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله په کنورټ باندې کلیک وکړئ بره تاسو سره USDT راغله څومره USDT تاسو بدلوئ BUSD ته مطلب دلته به تاسو ته ولیکئ 11 بدلو صحیح شو اوس ما سره ټوټل 3 ده که نه نو دلته به زه مطلب ټوله مې انتخاب کړل دلته راځم بیټکوین په ځای زه راځم BUSD ورته لیکم BUSD تیاره راخلم خو که تاسو ته سرچ کې ورته لیکلی شئ BUSD ګوره BUSD راواخیسته زه دا ټوله چینج کوم BUSD ته ګوره کلیک مې پرې وکړو ګوره کنورټ په کنورټ باندې مې بیا لاندې ځای کلیک وکړو نو ما سره هغه کرنسي څه شی شوه BUSD ته چینج شو زه راځم ګوره دلته به ما سره دغه په سپاټ ویلټ کې BUSD ته ګوره دغه BUSD ته راغله زه اوس دا ترې ویډرا کوم راځم په BUSD باندې کلیک کوم چې BUSD باندې کلیک کړم دلته ویډرال ته راځم ویډرال ته چې راغلم سینډ کرپټو کوین صحیح دلته راځم هغه کوم ادرس چې ما کاپي کړی دلته دغه ریسیو ادرس ګوره زه تاسو ته دروښیم دا ریسیو ادرس وینئ په دې ځای کې دا به دې باندې به تاسو کلیک کړئ دا به کاپي کړئ چې کله هم کاپي کړه به شي دلته به هغه ادرس پیسټ کړئ صحیح شو چې کله هم ادرس پیسټ کړل تاسو کوم نیټورک لرئ BNB سمارټ چینج B2 دغه دا به تاسو انتخاب کړئ او دلته به ورته ولیکئ چې مطلب لس اندازه تاسو به سینډ کړئ صحیح شو 11% کې هلته به 10.10 پیوډرال به کلیک کړئ ستاسې اکاونټ ته به چې دی BUSD راشي په همدې شکل BNB هم ورته راولېږئ نو اوس راځو تاسو به هغه چا نه یو ملګري نه به تاسو د اوتر سپورټ کمپنۍ لینک واخلئ که چېرته تاسو زما له لینک څخه جوین کیږئ نو په ډسکرپشن کې د دې کمپنۍ لینک شته تاسو کولی شئ کاپي کړئ په کمنټ کې هم درته لینک پرېږدم زه راځم او دغه لینک چې دی راخلم دغه لینک ته ما ځان سره کاپي کړه چې کاپي مې کړه زه بیرته راځم ټرسټ ویلټ بټوې ته ټرسټ ویلټ بټوې ته چې راغلم دلته راځم بروزر ځای ته په دې ځای کې وینئ په دې ځای کې تاسو ته ښکاري ګوره دا سپینه ټاپه چې دی زه ورسره ګوره دا بروزر ځای ته راغلم دلته بره بیا تاسو سرچ کړئ صحیح شو په دې ځای کې به پیسټ کړئ زور به ورکړئ دې سر ځای کې پیسټ به راشي پیسټ هم که په انټر باندې به تاسو کلیک وکړئ صحیح شو کله چې په انټر باندې کلیک وکړو دلته به تاسو لږ انتظار بعد به تاسو ته اوتر سپورټ کمپنۍ راخلاصه شوی شو په دې ځای کې راجستر لیکل شوی دی په دې ځای کې تاسو وینئ راجستر په دې راجستر باندې به تاسو کلیک وکړئ دې ځای کې تر ټولو مهمه خبره دا ده دا وینئ دا دې ځای کې ګوره دلته ایتیرم راځي دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا به چیرته واړوئ BNB سمارټ چینج ته به دا واړوئ BNB سمارټ چینج ته دلته په کنیکټ ویلټ باندې کلیک وکړئ صحیح شو چې کله هم کلیک وکړو ګوره زموږ ستاسو اکاونټ راجستر شو له دوی سره
سکسسفل شو. نو ګوره اوس به موږ ستاسې ته اکاونټ خلاص شي. دلته بیا تاسې په جوین ناو باندې کلیک وکړئ. صحیح شو، جوین ناو باندې چې کله په جوین ناو باندې کلیک دلته به تاسې بیا په لوګین باندې کلیک وکړئ. صحیح شو، دلته بیا رجسټر ته مه راځئ، دلته بیا لوګین چې کله جوین ناو باندې کلیک دلته بیا تاسې بیرته په لوګین باندې کلیک وکړئ. لوګین باندې کلیک کړئ دلته په کنیکټ وایلټ باندې کلیک وکړئ. چې کنیکټ وایلټ مو کلیک دلته بیا تاسې راشئ بي ام بي ته به دا واړوئ، بي ام بي سمارټ چینج ته په کنیکټ باندې به تاسې کلیک وکړئ. صحیح شو، چې کله په کنیکټ باندې کلیک وکړو اوس به ستاسې سره د اوتر سپورټ کومه صفحه چې ده هغه به تاسې ته موږ تاسې ته راخلاصه شي. زما انټرنټ لږ کمزوری دی. ګورئ موږ تاسې داخل شو اوتر سپورټ صفحې ته. اوس په څنګه اکاونټ کې فالو را به شئ، تاسې دلته اکټیو لیکل شوی دا اکټیو وینئ، په دې اکټیو باندې به تاسې کلیک وکړئ. صحیح شو، چې په اکټیو باندې کلیک تاسې وکړه دلته اپروول لومړی پیکج دویم پیکج مختلف پیکجونه تاسې شته دی پکې کتلی شئ. نو لومړي پیکج ته راځو، لومړي پیکج په اپروو باندې کلیک کوو، دا لومړی پیکج دی دا په دې باندې دغسې کلیک وکړئ. چې کله هم کلیک پې وکړه نو اوس به موږ تاسې سره د ټرسټ وایلټ سره ګوره دلته به 0.04 سنټه د بي ام بي اندازه موږ تاسې نه فیس کټ کړي. کنفارم باندې کلیک کوم. صحیح شو، کنفارم باندې کلیک د خپل ټرسټ وایلټ بټوې کوم پاسورډ چې دی هغه ورکوم. پاسورډ مې ورکړ. نو اوس به زموږ ستاسې پیکج فعاله شي. 20 سیکنډه بعد به چې دی دغه اپروو شي، اپروو. صحیح شو، نو ګورئ موږ تاسې ته به اوس اکاونټ چې لږ صبر وکړئ نو لږ ساعت بعد به چې دی زموږ پیکج فعاله شي. صحیح شو، ګورئ دلته به بیا تاسې چې کله دغه درته ولیکه پلیز ویټ ویل دا دلته به بیا تاسې په بای باندې کلیک وکړئ. صحیح شو، دوباره به بیا په بای باندې دوباره بیا کلیک وکړئ. صحیح ده، دوباره به چې بیا کلیک په وکړه دلته به بیا تاسې بیا به ټرسټ وایلټ سره کنفارم کوډ باندې اپروو باندې به تاسې کلیک وکړئ او خپل د ټرسټ وایلټ بټوې پاسورډ به تاسې ورکړئ. صحیح شو، کله مو ورکړه نو اوس به دلته موږ تاسې سره پیکج دی بالکل واخیستل شي. لږ انتظار ورته کړو. دلته بای لیکل شوی، اول اپروول غواړي، بیا بای باندې به بیا کلیک وکړئ، که بیا ونه شي بیا به دوباره بیا کلیک پې وکړئ. صحیح شو، اوس موږ اکاونټ فعاله شو. صحیح شو، ګوره دلته سکسسفل شو. نو زموږ اکاونټ فعاله شو له خیره او اوس به موږ تاسې خپل پیکج وګورو. که لومړي ځل فعاله نه شو بیا دوباره بیا بای باندې کلیک کړئ، انشاءالله تاسې سره به ستاسې اکاونټ فعاله شي. صحیح شو، نو هغه بالکل اکاونټ زموږ ستاسې فعاله شو. نو دلته زه راځم په 3 ډاټ لیکم ریلوډ چې زما اکاونټ فعاله شي. نو لږ انتظار بعد 20 سیکنډه درته وایي چې 20 سیکنډه انتظار کړئ. 20 سیکنډه بعد به ستاسې اکاونټ بالکل هغه فعاله شي. په $10 تاسې ته به ورځنۍ ګټه هم درکوي، میاشتنۍ ګټه هم. څنګه چې تاسې اکاونټ کې فعاله کړئ تاسې ته $1.12 اندازه ګټه چې دی درکوي. بهترینه سیسټم دی اوتر سپورټ، حتما یې فعاله کړئ. نو راځم یو ډېره طریقه هم درښیم تر څو زما دا پیکج واخیستل شي. نو بیا به انشاءالله پیکج اخیستل شوی دی. راځو ډیشبورډ ته. صحیح شو، ډیشبورډ ته راغلو. ډیشبورډ ګوره اکاونټ فعاله شو. چې اکاونټ فعاله شو ګوره ډایرکټ یې ماته 1.08 چې دی 8 BUSD راکړه ډایرکټ. زه دا څنګه ترې ویډرا کولی شم؟ دلته په دغه 3 کرښې چې دي په دې باندې کلیک کوم. چې کله مې کلیک کړو دلته راځي ویډرال. صحیح شو، ویډرال باندې کلیک کوم. ویډرا کې بیا په ویډرال باندې کلیک کوم. صحیح شو، په ویډرال باندې مې کلیک وکړه. څومره اماونټ ترې لګم، مطلب ما سره څومره دی؟ ما سره دی 1.08 دی را. صحیح شو، نو چې کله په دې په ویډرال باندې به کلیک وکړئ، ویډرا باندې کلیک کوم. ویډرا باندې چې مې کلیک وکړ ډایرکټ زما اکاونټ ته ویډرا چې دی را رسیږي. ګوره دلته به ویډرا ریکویسټ مې ورته وکړه نو یو د تقریبا 40 سیکنډه یا 20 سیکنډه بعد به بالکل ماته ویډرا چې دی راشي. نو په دغه طریقه تاسې کولی شئ چې په اوتر سپورټ کې اکاونټ فعاله کړئ، پیکج پکې فعاله کړئ. بهترینه کمپني ده. او د اوتر سپورټ لینک چې تاسې غواړئ په همدې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک شته دی، تاسې کولی شئ هغه لینک له لارې ورته جوین شئ. ډېره زیاته مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. نو په دغه طریقه سره تاسې کولی شئ په اوتر سپورټ کمپنۍ کې ځان ته پیکج واخلئ. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ.